دغه سیمې ډېری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا چې په دغه فصل کې دغه سیمه کې څه کرل کېږي، د دغې سیمې کوم یو ځوان به را پیدا کړم. دلته د پول په سر یو ځوان ناست دی، راځئ له ده سره کیسې کوو. ځوانه ستړی مه شئ. السلام علیکم. جوړ په خیر چې لاندې ما ونه غورځوئ، اصله ورونه غورځېږي. بس لږ احتیاط کوئ که نه ته نومېږې، نوم دې څه دی؟ نوم مې احسان دی. نوم دې احسان دی. څه کوې دلته ناست یې شین ملازان کې خوب نه ډک پکې؟ والا دلته دا هوا، دا روانې اوبه، دا د مرغانو اوازونه انسان ته سکون ورکوي او دلته راغلی یم چې لږ ذهنا ځان ارامه کړم. احسان جانه دا راته ووایي دې سیمې خلک دې وخت په باندې بوخت دي، چې کرل کېږي حاصلات. تاسو ته معلومه ده چې دا ځای اوبه هم لري. معلومه نه ده چې باید له تا نه مه پوښتنه کوم. ښه اوس یې زه درته وایم. دا ځای اوبه لري او ځمکه یې حاصلخیزه ده. نو اوس وخت د موږ ورته په لیړو وایو. له ده سره ښایسته غوړ، نرم، اوږده بادرنګ. دا غوړ پیسو که چې دا غوړ پیسو د بادرنګو لپاره د مارکیټینګ یو ډېره مهمه خبره دا ده چې مخکې له خرڅولو نه باید په شړشم غوړ شي. بادرنګ چې دی د لغمان تازه میوه ده. اوس بادرنګ په تازه میوه کې راځي که ترکارۍ کې؟ والا هغه تا پورې ده چې څنګه استعمالوې. د تازه میوې په هېڅ هم استفاده ترې کولی شي. مثلا مثلا انګورو سره کېده او څنګه تازه میوه کې راځي بادرنګ؟ تازه میوه کې داسې راځي چې خټکي هندواڼې سره هم خوړلی شي، انګورو سره هم خوړلی شي او ولې په ترکاري کې راځي نو سلاد کې هم استعمالولی شي. سلاد کې خو صحیح ده، خو دا بادرنګ ما خټکي سره هم نه دي، د هندواڼې سره هم د انګورو هسې خو موږ وچ نسوار هم وچه میوه کې حسابوو. نو هغه دا چې خپل کار دی. باقي د بادرنګ ښایست چا غواړم موږ ته اجازه مطلب دلته نابلده هستئ، لږ احتیاط کوئ څوک هم ونه غولئ. ته کښېنه پوهېږې بادرنګ په شړشمو غواړم